ابو سلمہ و حضرت ام سلمہ دا دوا صحابہ کرام دی یو بل سر انتہائی مینہ دا دمرا محبت و دمرا مینہ یو بل سر دا چی دا مثالی مینہ دا و دنیا کے دمرا مینہ دا خاوند و دا خزے لکہ دا تی دوارو چی یو بل سر کم مینہ وا دا مثالی وا دا اللہ دا پارا لال حبشی تا ہجرت یو و مکہ مکرمہ کی حبشی تا ہجرت آسان کار خونو دا خو اس گران دی حبشی تا تل دا مکینہ جدیتا خوخانو بدل خلق آسان کار دی 100 کلومیٹر مزل دی دریابا پور بلکہ 100 نم زیاد دی دا با غریبانان لار لو پیادہ مزلی بے کولی پیادہ بدل او گرمی دا مکی او دا جدیتا سو تا معلوم دا یا پا خوخانو بدل چی بیا با جدیتا و رسیدل بیا بے انتظار کرو دا کشتے نو پا کشتو کے با پوری غالا پوری وطل سمندر دریاب کے جدید تا بالکل اپوزیٹ پورے غاڑا دا سمندر دریاب نا پورے غاڑا بیا افریقہ دا و حبشہ دا ملکون دی پستر کو پا نظر نرازی جاس کے با بحری جاس کے بطلل اخو دا سے بحری جزونا نو لکا زمون دا دی پچانتے غٹے غٹی کشتے بای آگئی کے بس وارشنو سبا پاک دا سے موجی پلا رہا کشتے غرکا شو بلا دنیا با پاکی ملشو دا خطرے سفر با دا نجاشی زوی رسول اللہ مبارک لراتا دا حبشینا دا پیغمبر علیہ السلام ملاقات لا او کشتے غرکا شو ہم پاکی ملشو شہید شو پاکی او نورم دا دنیا خلق پاکی ملشو دونا دا خطرے سفر خو اللہ دا پارا چے اللہ خوشالش نو لال الخض خاون حبشیت حبشیت لال پپردی ملک کے پپردی وطن کے بیا دا افریقی خلق ستغم دے سختم دے والتا یو بادشاو نیک ساڑے صالح انسانو اصحمنو میں نجاشی بے وطوے بس اغب ازلکے اللہ دا حضور پاک مینا چولے وا او دا صحابو مینا اچولے وا رستو اللہ مسلمانم کا بادشاہ نجاشی غائبانہ پا پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑو مسلمان شو او چکل بیا وفات شویو نو پیغمبر علیہ السلام غائبانہ پا 2 کسو جنازہ کردیو پکے دے نو چی حبشی تلالل نو یوزل دا سے غلط پروپیگنڈا شوا وی دا مکی خلق مسلمانان شو نو دا خض خاون واپس را لی مکی تا ورسونا تکلیف دے ہجرت کلی پری خودل وطن پری خودل آسان کار دے ام سڑی وطن پری خود ابو سلمہ ام خض وطن پری خود چی واپس را لی خبر غلط ہوا خبر دروغ ہوا البت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تا ہجرت کرے نو دی بیا مدینے تا روان شو دی تمینہ ہوا دی تا دا اللہ رضا مدینے تا روان شو نو چے مدینے تا روان شو نو دا دی خد قوم را گئے او دے ابو سلمہ تا ہوئی دی سڑی تا وی دا لور پتا مون خرسا کڑے خونا دا خو لور کلے پا یو وطن کر دے و کلے پا بل وطن کر دے تا پا بیا گشتی دا استا وین دا دا سکے کتا پا ار طرف کردے دا منگ پلا خورد سر نپریدو منگ پلا لور نپریدو دیتی سارا لیکن دس چلو کو دوے او داسی دا مین خضاب جناب چی اوزل دوار یو بل سرکین استل نو دا خضا دے خاون تاوی وی یو کار نکو اچ یو لوزو تو وی سلاو وی دا سی باوکو کدا مخی ملا شب چی زمانا پس بلا خضاو نکی او کتا مخ کے مل شوے زبستانا پس بل خاون نکو بس جی منگ دوارا پا جنت کم دو پا دوئی کتا زمانا پس بلا خضاو کی غصتاب بلا خضم شی نبی آبا جنت کے زمین دا سراب ہم در سر او کماستانا پس بل خاون دو کو نو قانون دا دے چی دا کم خاون پا نکاح کے خضم لشو جنت کے باغ سر کستانا پس میں بل خاون دو کو نبی آخو با جنت کے آغا سر ما نو دا دما ضمیر نمانی بس جنت کی ہو چی تر آسر ہے اگر جنت بسکم چی تر آسرنی اللہ سونا مینا او چی تبم بلا خزنکی چی موتا یو دیو نا ابو سلمہ ہوتا وی دا سکار دے دا یو خبر باو منو بلانا وی کتا مخ کی ملشو دے و بلا خزنہ چی تر آسر یو آدے پا جنت کے تبر دیر گزاراو کم ترمر کا پورے بلا خزاو نکم خو کزا مخ کشم تبل خاون دو دا غی وجہ دادا چی دا سڑی آواز جن تیرے دل آسان دی خو خزت آواز جن کران بولا چی اغا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ دے اخبر بی بی تاوی دا یو خبر بدے و مانا زبستانا پس دا مرنا پس بلا خدا نکم خود تا تا اجازت دے کتا بلا خاون کے ذکا کہ تا تا بجون گرانی بیا دا مانا پس لور خور چی دا کورو دی بیا مور پلا بیا رونا خیال نساز دی دونا محبت دی
چې روان شو هغه د ښځې رونه وغیره رالل دا تا به موږ خرڅه کړې ده ځای چې ته کوم خوا ځې کله حبشې ته بوځې او کله مدینې ته او کله یو خوا کله بل خوا نو غریب یې ته ایثار کړو د اله ور الله سونه د مینې ښځه وه او پاتې شو دې ته صحابه وایي هله کوئی صحابه داسې مې قسم په خدای چې دا دنیا راغونډه کې دا دنیا کې د صحابې د خپې دوړې ته ورسېږي د هغې تربیت کړې چا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د چا غېږ کې لوی شوي د چا سترګې پې لګېدلې هغه انسانانو مسلمانان خو څه کې انسانیت پکې د هغې د الله سره جوړو هر کار به د رب العالمین دپاره ښځه پاتې کېږي پاتې دي خو چې الله خوشحاله شي د الله رسول خوشحاله شي لا چې لاړه هغه د خاوند د ابو سلمه قوم راغی یو ماشوم بچی او سلمې نوم ماشوم بچی دی د ډېر ښایسته او ښکلی هغې راغه هلک یې ترې واخېسته د دې ښځې نه وی تاسو زمونږ د رور بۍ نه جنۍ په اشاره کړه هلک زمونږ کېږي هلک هغوی بول دا غریبه به پریشانه وه چې خدایه د مینې خاوند هم لاړ او بچی پې ټوله ورځ به یې جړل د مکې غرونو ته به وخته او جړل به هم بچي پسې او هم په خاوند پسې نو یو ځل پې د چا رحم راغی نو لاړ پرونو ته یې وله وویل چې تاسو ولې په دې مظلومې ظلم کوئ تاسو د دې د خوشحالۍ دپاره وایئ که د ځان وره چې دا خپل خاوند سره خوشحاله ده او په مدینه کې خوشحاله ده پرېږدي دی چې ځي ول دا هغوی اړې نه راغله ټول ورځ جاړي غریب وایي ښځه به ځي دی نو بیا د خاوند قوم پسې لاړل وی راکړې دا ماشومه بس ښځه هغوی اجازت ورکړه نو ماشوم یې واخېست دی له یې ورکړه لاړه مدینې منورې خپل خاوند سره خدای یو ځای کړه ښځې څونه الله واغېسته خاوند سره ګرځي چې الله خوشحاله مور دې هم پاتې رور دې هم پاتې پلار دې هم پاتې خو چې الله خوشحاله او خاوند ته هم ګوره نو خاوند دې بیا شهید شو په مدینه منوره کې او دا ام سلمه چې پاتې شوه نو خاوند پسې خفه و د مینې خاوند دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کره راغی او ما ځان تیار کړی یو دوه ښځې نورې هم ناستې وې معده به نن داسې دی خپل خاوند پسې ویر کوم ویر جړه چې خلک به د هغې بیا قصې کوي زما د مینې خاوند لاړ وی چې رسول الله مبارک راغی هغه نورو ښځو ته یې وکتل وی ما ته یې غږ ونه کړ راته یې واوروله وی هغې دوو ښځو ته یې وی چې د کم کور نه دوه ځله خدای شیطان شړلی دی نو تاسو بیا شیطان را دننه کوئ ورته بس وی زم چپ شم وی ما ته ام سلمې یو دعا درته ښیم دا وایه اللهم اجرني في مصیبتي واخلق لي خيرا منها خدای مال په دې مصیبت کې اجر راکړي او خدای دا مصیبت مال په بهتر شي بدل کې پروردگار په خوشحالو یې راله بدل کې مصیبت کې دقه وایه وی ما وی چې الله دعا خو د پیغمبر مبارک د خولې ده ویم به خو د دې نه بهتر به کومه خوشحالي وي ما نه خو غټه خوشحالي خپل خاوند لاړ نو د مطلب یې دا دی د پیغمبر مبارک کې خدای بهتر خاوند درکړي نو د ما د خاوند نه بهتر خاوند به بل څوک وی دعا مې وکړه وی الله پاک مالا د خپل خاوند ابو سلمه نه بهترین خاوند راکړه داسې خاوند چې په دنیا کې د چا نشته هغه څوک دی هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حضور پاک نکاله خدای ورسول هر کار چې کوي الله